سلامونه او درنښت د دې ساعت مهم خبرونو ته ښه راغلاست. زه رشاد احمد سلیم یم. نن د اګست 11مه د بلوچستان د خپلواکۍ ورځ سره برابره ده. بلوچ ملتپال هر کال د اګست 11مه د آزاد بلوچستان ورځې په نوم یادوي. دوی وایي دا ورځ د 1940 کال د اګست له 11مې سره تړاو لري. هغه مهال چې د برېټانیا له لورې د بلوچستان د سیاسي راتلونکي په اړه بحثونه او پریکړې وشوې. بلوچ ملتپال د دې ورځې له لارې خپل سیاسي هویت او د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتنه څرګندوي. دا په داسې حال کې ده د ورکړل شویو راپورونو له مخې نن اګست 11مه د لمانځلو له ویرې پاکستاني رژیم بلوچستان کې مخابراتي شبکې تړلې دي. د یادولو ده چې د بلوچ ازادي غوښتونکي د اګست 11مه د بلوچستان د خپلواکۍ ورځې په نوم لمانځي او له نړیوال ټولنې غواړي چې بلوچستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغان الاصله امریکایي وګړي او د افغانستان د ملکي هوایي چلند د پخواني رئیس محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته ستنولو لامل کیدونکي معلومات په بدل کې تر $5 میلیون پورې د انعام اعلان کړی دی. د امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې وایي محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې په کابل کې خپل کور ته نږدې نیول شوی دی. د اف بی آی د معلوماتو له مخې حبیبي له خپل موټر چلوونکي او د آسیا مشورتي ګروپ له 29 کارکوونکو سره یو ځای نیول شوی و. امریکایي چارواکو وایي له حبیبي او یو بل کس پرته نور ټول نیول شوي کسان وروسته خوشي شوي دي، خو له محمود شاه حبیبي سره له نیول کېدو وروسته هیڅ ډول اړیکه نه ده ټینګه شوې او د هغه د برخلیک په اړه کره معلومات نشته. اسلامي امارات تر دې وړاندې د حبیبي د نیولو ادعا رد کړې او ویلي دي چې محمود شاه حبیبي دوی نه دی نیولی او په اړه یې معلومات نه لري. د ایران د سپاه د سمندري ځواکونو قومندان ګواښ کړی چې د ایران پر ټاپوګانو د هر ډول ادعا په صورت کې به تهران سخت غبرګون وښيي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که ایران د جګړې د زیانونو د جبران لپاره د تاوان ورکولو موضوع مطرح کوي نو ایران هم باید د اوښتو زیانونو تاوان ورکړي. په همدې حال کې یو تازه خپره شوې ویډیو کې ادعا شوې چې ټرمپ د احتمالي امنیتي ګواښ له امله په ترکیه کې د هغه د سفر پر مهال ځانګړي پټ تدابیر نیول شوي او نوموړې الوتکه هم بدله کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي تر هغه چې تفاهم لیک پر وړاندې شوي سرغړونې پای ته ونه رسیږي او امریکا خپلې کړې سرغړونې جبران نه کړي له دغه هېواد سره د خبرو اترو د بیا پیل امکان نشته. توییت زد رئیس جمهور آمریکا 2 کلمه تسلیم بدون قید و شرط. خواستشون از ما این بود تسلیم بدون قید و شرط و همون دشمن بعد از تقریبا 20 روز التماس میکرد برای مذاکره و بعد در دیپلماسی هم ملت ایران نشون داد که از حقوق خودش به خوبی بلده که دفاع بکنه. این رو هم من از مقامات مختلف شنیدم با همین عبارات که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید. په همدې کې د ایران د سپاه د سمندري ځواکونو قومندان سردار ازمایي وایي هغه کسان چې د ایران پر ټاپوګانو د ادعا یا تمې سترګې ولري له سخت غبرګون سره به مخ شي. هغه ټینګار کړی چې ایران به د خپلو ټاپوګانو په اړه د هر ډول ګواښ پر وړاندې جدي اقدام وکړي. قصد کوچکترین نگاه تعرض‌آمیزی را به جزایر نازاد، تنب بزرگ، تنب کوچک و جزیره بوموسا در خلیج فارس را داشته باشند به مدد و اتکا به قدرت الهی تومار آنها را در هم پیچید و همین خلیج فارس محل دفن آنها خواهیم کرد و چشمانشان را از حدیقه در خواهیم آورد. وروسته له هغه چې ایران د هرمز تنګي د بیا پرانستلو لپاره د جګړې د زیانونو جبران د خپلو شرطونو له ډلې وټاکه، ولسمشر ټرمپ هم د دوشنبې پورې د تاوان ورکولو په اړه خپله غوښتنه مطرح کړه او خبریالانو ته یې ویل که د تاوان ورکولو خبره وي نو زما په ان ایران باید دغه تاوانونه ورکړي. They asked for reparations, you might say, or they asked for زه وړاندیز کوم چې ایران باید د تیرو څو لسیزو د ادعا شوو زیانونو او په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو د وژل کېدو له امله تاوان ورکړي په داسې حال کې چې د دواړو لورو ترمنځ کړکېچ دوام لري.
thousands of people and maybe damages for the 52,000. له دې سره سم واشنګټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی د ایران له لوري د ګواښونو اندېښنو له کبله د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه پټ امنیتي اقدام له لارې له ترکیې څخه برطانیا ته لیږدول شوی و. یا د ورځپاڼې ویلي ټرمپ په هوایي ډګر کې وي بلې الوتکې ته انتقال لپاره د خوراکي توکو په یو موټر کې ولېږدول شو. واشنګټن پوسټ لیکلي ټرمپ د رسنیو مخکې ایرفورس 1 ته وخوت خو یوازې څو دقیقې وروسته د پټ عملیاتي پلان له مخې یوې کوچنۍ پوځي الوتکې ته ولېږدول شو. دا په داسې حال کې چې د ولسمشر ایراني چارواکو د خپل رهبر ایت الله علي خامنه‌ای چې د امریکا او اسرائیلو په ګډ برید کې ووژل شو په غچ اخیستلو ټینګار کړی او ویلي ښایي د هغه غچ یو امریکایي وګړی واخلي. د پاسپورت عمومي ریاست او د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وایي په 1440 هجري قمري کال کې خلکو د پاسپورتونو او تذکرو د ویش ترڅنګ د خدماتو د اسانتیا لپاره ګڼ نوي خدمات وړاندې شوي دي. بلخوا د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي شاوخوا 2 میلیونه برېښنایي تذکرې او نږدې 1 میلیون کاغذي تذکرې ویشل شوي دي. د پاسپورت عمومي ریاست وایي په 1440 هجري قمري کال کې ټول 450,212 پاسپورتونه غوښتونکو ته ویشلي دي. د ریاست د معلوماتو له مخې په دې موده کې 650,880 عادي، 3,345 سوداګریز او 512 تحصیلي پاسپورتونه ویشل شوي او د 14,212 بهرنیو وګړو ویزې هم تمدید شوي دي. د 150 میلیونه افغانیو په ارزښت د پاسپورت عمومي ریاست تخنیکي وسایل تجهیز او تدارکات هم بشپړ کړي دي چې له یادو وسایلو څخه به د بایومتریک په برخه کې او په ځینو نورو اړینو برخه کې ګټه واخیستل شي. د بهرنیو وګړو د ویزو د تمدید په برخه کې د پاسپورت لوی ریاست 14,912 بهرنیو وګړو ته ویزې تمدید کړي دي او په یاده برخه کې بهرنیو وګړو ته لازمي اسانتیاوې هم رامنځته کړي دي. هغوی کولی شي چې په اسانۍ سره خپلې ویزې د دوهم ځل لپاره د اصولو او لایحې مطابق تمدید کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د پاسپورت امریتونو لپاره په ولایتونو کې د ودانیو د جوړولو په برخه کې هم په یو شمېر ولایتونو کې پاسپورت امریت لپاره ودانۍ جوړې او رسماً ګټې اخیستنې ته سپارلې دي چې د هغې له جملې څخه د خوست ولایت، د لوګر ولایت، د زابل ولایت، همدارنګه د هرات ولایت شامل دي. چارواکي وایي د خدمتونو د اسانتیاو لپاره د پاسپورت د نوملیکنې بهیر آنلاین شوی، د کور تر دروازې د پاسپورت رسولو خدمت پیل شوی او د بیلابیلو قشرونو لپاره ځانګړې اسانتیاوې برابر شوي. د پاسپورت عمومي ریاست د مراجعینو لپاره په عمومي ریاست او په ولایتونو کې د پاسپورت په امریتونو کې یو لړ لازمي اسانتیاوې هم رامنځته کړي دي. اوس مراجعین کولی شي چې په اسانۍ سره ثبت نام وکړي. په تېره کې یاده برخه له ځینو ستونزو سره مخ وه. 9 بېلابېلو صفحو څخه یوې واحدې صفحې ته یاده برخه راغلې ده چې په اسانۍ سره متقاضیان او پاسپورت غوښتونکي کولی شي چې ثبت نام د خپل موبایل او د کمپیوټر له لارې وکړي. همدارنګه د پاسپورت عمومي ریاست له افغان پوسټ اماراتي شرکت سره په 1440 هجري قمري کال کې هغه تفاهمنامه چې لاسلیک کړې وه تر کور او کارځای پورې د پاسپورتونو د انتقال پروسه په کامیابۍ سره روانه ده. په مرکز کابل او په یو شمېر ولایتونو کې یاده لړۍ روانه ده چې د هېواد ټولو ولایتونو به په نږدې راتلونکي کې وغځېږي. په همدې حال کې د احصایې او معلوماتو اداره وایي په 1440 هجري قمري کال کې شاوخوا 2 میلیونه برېښنایي تذکرې ویشلې چې 1.5 میلیونه نارینه وو او 500,000 ښځو ته ورکړل شوي. د ادارې په وینا په همدې موده کې نږدې 1 میلیون کاغذي تذکرې او 20,000 کاغذي تذکرې کوچیانو ته هم ویشل شوي دي. د احصایې معلومات ملي ادارې د 1440 کال په جریان کې پر دې توانېدلې چې د هېواد په سطحه 2 میلیون هېوادوالو ته برېښنایي پېژندپاڼې وویشي چې له ډلې 1.5 میلیون نارینه وګړي او پاتې برخه یې ښځینه وګړي دي. همداراز د تېر کال په جریان کې موږ پر دې توانېدلې یو چې 1 میلیون هېوادوالو ته کاغذي او دغه راز د کاغذي تذکرو مصنع بڼه هم وویشو. د احصایې معلومات ملي ادارې د تېر کال پر جریان کې زموږ ټولو هېوادوالو ته 1,26,000 د زیږېدنې کارتونه هم ویشلي. دغه راز 15,000 هېوادوالو ته یې د مړینې پارچې هم ویشلي دي. د احصایې معلومات ملي ادارې په مختلف برخو کې سروېګانې هم ترسره کوي چې له ډلې د غنمو او دغه راز د وریژو تر کښت لاندې سیمې هم تثبیت کړي او د سټلایټي انځورونو د تحلیل پر مټ باندې د باغونو او دغه راز د ځنګلونو ساحې هم تثبیت کړي دي. چارواکي وایي د خدمتونو د اسانتیا او چټکتیا لپاره په کابل
او یو شمېر ولایتونو کې آسان خدمت مرکزونه هم فعال شوي او په فراه او کندوز کې د دوو نورو مرکزونو د پرانیستلو چارې نږدې بشپړې شوې دي. دا مهم خبرونه تر بیا ښې چارې